قدرمن دوستانو، تاسو ته مو د خپرونې موضوع معرفي کړله چې په ټولنه کې د لیکوال او ادیب مسؤلیتونه څه شی دي، د دوی رول څه شی دی، او د دې ترڅنګ په دې به پوه شو چې لیکوال چاته ویل کیږي او ادیب چاته ویل کیږي، د دوی کارونه څه دي. آیا هر هغه څوک چې قلم په لاس کې لري هغه ته لیکوال ویلی شو؟ هر هغه څه چې په کاغذ باندې یو څه شی لیکي لیکوال یې ویلی شو؟ یا هر هغه څه چې هغه په ادبي ژانرونو کې قلم خوځوي آیا ادیب ورته ویلی شو او که نه؟ په همدې موضوع را سره پوهنیار عبدالبصیر عابد را سره دی، د پوهنتون استاز. بحث به ورسره کوو. تاسو یې له څېرې سره له نوم سره اشنا یاستئ. ماشاءالله داسې یو څوک دی چې زموږ په خپرونو کې متواتر راځي دی او په همدغسې ادبي موضوعاتو ورسره بحث کوو. نن هم را سره اوسېږي، خپرونه تر پایه وګورئ. استاد محترم ستړي مه شئ، ښه راغلاست درته وایم. ډېره زیاته مننه چې تکلیف کوئ او په سهار وختي کې سلام سهار ملیکم خپرونې ته راځئ او هغه خپل مسؤلیت ادا کوئ. ډېره زیاته مننه. علیکم روشن صاحب محترم، مننه. سلامونه نیک هیلې تاسو ته، د ملي راډیو تلویزیون ټولو لیدونکو اوریدونکو ته هیله ده چې خوشحاله ورځې پیل کړي وي او خوشحاله اونۍ ولري. روشن صاحب محترم، موږ د خپل مسؤلیت له مخې دلته راځو او هغه د ټولنې وګړي چې دلته راغلي دي خپرونې ورکړي هغوی ته دا پروسه معلومیږي. نو انشاءالله چې موږ به د خپلو خلکو، د خپلو مسلمانو او وګړو لپاره، د خپلو افغانانو لپاره هغه څه کوو چې د موږ په وس وي او دا به انشاءالله له دوی نه نه سپمو. او په دې اړه موږ له هیچا نه دا نه غواړو چې له موږ نه بښنه وکړي، مننه وکړي، بلکې دا موږ خپل مسؤلیت ګڼو او دا به سرته رسو. کور ودان، ډېره زیاته مننه استاد محترم. ستاسې قدردانۍ او ستاسې ستاینه په موږ باندې حق ده، ځکه تاسې خپل مسؤلیت په سمه توګه ادا کړی دی. او سلام سهار ملیکم مرغه داسې یوه خپرونه ده چې دا د ښوونځي او پوهنتون په ډول ده. دلته وګړي، دلته هغه زده کوونکي او محصلین چې هغوی خپل په درسي چاپېریال کې سوی، دلته هماغه موضوعات موږ ورته وایو، خو دلته به ځکه ښه اوسېږي چې دوی په ارام باندې په کور کې به اوري او ګوري به. نو دا چې موضوع رانه اوږده نه شي، ځکه د لیکوالۍ او د ادب برخه ډېره پراخه برخه ده، تاسو ته ښه معلومیږي. که دا پوښتنه وکړم په پیل کې چې هر څوک قلم په لاس کې ولري یا هر هغه څوک چې هغه یو ادبي لیکنه وکړي یا ورباندې قلم وخوځوي، استاد محترم همدوی ته لیکوال او ادیب ویل کېږي که نه؟ دوی په خپل چاپېریال کې یا په خپله برخه کې د ځان لپاره ځانګړي تعریفونه هم لري. مننه کمال صاحب، روشن صاحب محترم، په ډېرې بښنې سره موږ لیکوال په بېلابېلو اړخونو نه ډلبندي کولی سو. په لویه سطحه موږ لیکوال دوه ډوله ډلبندي کوو روشن صاحب محترم. لومړی ادبي لیکوالان دي یا هنري او آزاد لیکوال دي، او دوم چې د هغه علمي او څېړنیز لیکوالي موږ په دوه ډلو سره ویشو. هر هغه څوک چې مثلا فیسبوک ته ناست او هغه د خپل یو انځور په اړه هم چېرته یا اخیستی ده او دی په فیسبوک یا ټویټر یا په نورو رسنیو خپروي او له هغه سره یوه لیکنه کوي، دې ته موږ لیکوال نه سو ویلی. بلکې لیکوال او لیکوالي دا یو اوږد پړاو او مزل غواړي. دا لیکوالي د موږ استادانو په خپلو اثارو کې راخیستې، موږ ته یې راښودلي او را زده کړي دي. هغوی وایي چې لیکوالي یو هنر ده او هنر کمال صاحب محترم مترادفې کلمې ده، په کسب او فن باندې یې دا معنا کړی ده. خو هنر تر فن او کسب لوړ ده. یعنی هنر موږ هغه څه ته ویلی سو چې هغه یو کار په خپله برخه کې، مثلا یو زه به ساده مثال داسې ورکړم چې موږ ټول لیدونکي او لیدونکي پرې پوه سي. مثلا یو ترکاڼ ده یا نجار ده، هغه ترکاڼان ډیر دي، نجاران ډیر دي، خو دغه ترکاڼ او نجار په خپل کسب کې داسې یو نوښت کوي چې د ده دغه کارونه د ټولو د خوښې وړ ګرځي. نو دغې ته هنر ویل کېږي. اوس لیکوال هغه هم لیکنه کوي، قلم لري، وسایل ورسره شته چې دی هغه کوم څه په ذهن کې لري هغه په انعکاس کړي. خو لیکوال بیا دغه ده چې دی دغه خپلې لیکنې په داسې ډول وړاندې کوي چې هغه د ټولنې لپاره هم د خوښې وړ دي او هم د ګټې او ارزښت وړ دي. نو موږ لیکوال هغه چاته ویلی سو چې دی لیکنې داسې وړاندې کړي چې ټولنې ته په مادي او معنوي اړخ کې ګټه رسوي او د ټولنې لپاره د ارزښت وړ دي. که چېرته موږ په هرې مسئله پورې یا په هر یوه لیکنۍ وسیله کې لیکنې کوو او خپروو یې، خو هغه ټولنې ته ارزښت نه لري، مادي او معنوي ارزښت ورته ونه لري، نو دې ته بیا موږ لیکوال نه سو ویلی، بلکې دا به یو خپل تفریحي یا د وخت تېرېدنې لپاره به یو وسیله وګڼو.
نو دومره به څه نه وي چې روشن صاحب لکه څنګه چې استاد محترم دغه د ژورنالیزم په برخه کې د خبرو په برخه کې وایي چې وایي هره پیښه خبر کېدلی شي مګر هر خبر د نشر وړ نه اوسېږي. نو همدغسې تاسې هم ډېر جامع وویلي د لیکوالۍ په برخه کې چې هر څوک لیکل کوي مګر د هر چا لپاره د لیکوال نوم نشو استفاده کولی. لکه تاسې ښه برخې ته اشاره وکړه، یو څوک په ټولنیزو رسنیو باندې د خپل عکس سره یو څه لیکي یا د یو چا په هکله یو څه شی لیکي مګر هغه ته لیکوال نشي ویلی. دلته موضوع دا د لیکوال او د ادیب مسؤلیتونه که چېرته په ټوله کې درته وایي چې اصلا دغه مسؤلیت یا مسؤل چاته ویل کېږي؟ مننه روشن صاحب محترم. مسؤل عربي کلمه ده او موږ یې که پښتو ته کټ پټ معنا کوو نو هغه څوک چې پوښتل کېږي د یوې مسئلې د یو کار او د یو مسؤلیت یا ارزښت له مخې چې ده ته ورسپارل سوی دی د هغه په اړه پوښتل کېږي نو دا یې لغوي معنا ده. یعنې هغه څوک چې د یوې خبرې په اړه له هغه نه پوښتنه کېږي. مثلا زه مسؤل یم چې تاسې ته جوابونه درکړم او په اصطلاحي لحاظ یا په د ټولنې له اړخه چې موږ دا معنا کوو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته. نو دا حدیث اوږد ده، مسلم او بخاري شریف دا روایت کړی ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسې ټول مسؤلین یې او د خپلې رعیې یا رعیت په اړوند مسؤل یې. مثلا که زه لیکوال یم په هره برخه کې چې زه لیکوالي کوم که هغه علمي برخه ده که ادبي برخه ده، که په ادبي برخه کې زه لیکنه کوم هغه څوک چې د ما لوستونکي دي زه د دوی په وړاندې مسؤل یم. دغه مسؤلیت د ما لومړی د یو شخص په وړاندې ده. کېدای شي یو شخص ما وپوښتي چې تا دغه لیکنه په کوم اساس او بنیاد کړې ده یا د دې ګټې موږ ته څه دي، دا څه ارزښت لري. له دې نه وړاندې کېدای شي د یوې ټولنې په سطحه زه وپوښتل سم او له دې نه وړاندې د نظام په سطحه له ما نه پوښتنه وشي او له دې نه وړاندې دا د دنیایي مسؤلیتونه دي چې موږ یې لرو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث په بنیاد تر ټولو وړاندې نو یو مسلمان لیکوال باید دی د الله په وړاندې ځان مسؤل وګڼي، ځکه چې دی د خپل یوې کلمې په اړه چې دی له خولې نه راباسي نو دی مسؤل ده. او په دې اړه موږ په فلکلور کې یو متل لرو، وایي و ملا فریده خوله پټه بهتري ده. دغه متل د موږ په ټولنه کې اوس ډېر عام ده. نو له دې نه معلومیږي چې د موږ هر لفظ الله پاک په قرآن کریم کې فرمایلی دي چې تاسې به د ذرې ذرې په اړه له تاسې نه پوښتنه کېږي. نو کله چې موږ خپل مسؤلیت ته د شریعت له لحاظه وګورو او بیا داسې فکر وکړو چې بلا آخره به زه د خپل مسؤلیت په اړه پوښتل کېږم، زه به یې جواب ویونکی یم، نو موږ باید خپل مسؤلیتونو ته متوجه اوسو. همداسې ده استاد محترم، خدای پاک د خیر درته درکړي. ډېره زیاته مننه. مخکې مو وویلې چې چاته لیکوال ویلی شو، څوک لیکوال کېدلی شي. تاسې یې مثال هم ورکړه. نو که دا ووایو چې چیرې که لیکوالان د مسؤلیتونو له مخې په ډلبندۍ باندې یا کټګورۍ باندې وویشو څنګه کولی شو؟ مننه کمال روشن صاحب محترم. موږ د لیکوالو مسؤلیتونه روشن صاحب په دوه برخو ویشلی سو یا په دوه ډلو کې دوی ډلبندي کولی سو. لومړی هغه وسایل یا د هغو وسایلو په وړاندې لیکوال مسؤلیتونه لري چې دوی خپلې لیکنې تر خلکو پورې رسوي. او دویمه ډله موږ د خپله د لیک له مخې دوی ډلبندي کولی سو. لکه د وسایلو له مخې د دوی ډلبندي مثلا د کتاب، مجلې، ورځپاڼې، تلویزیون، راډیو، یوټیوب، ویب سایټ، ټولنیزو رسنیو لپاره لیکوالان دي. دا یوه ډله ده چې دوی په د هرې رسنۍ چې د دې په وسیله دوی خپل لیک تر وګړو پورې رسوي دوی مسؤلیتونه لري. او دویمه برخه چې ده هغه د لیک برخه ده چې لیکوال په خپله په څو برخو باندې ویشل کېږي. لکه موږ دوی په لنډ ډول به یې په دوه برخو وویشو. یو لکه مخکې سر کې ما یادونه وکړه چې هغه ادبي لیکوال دي یا آزاد لیکوال دي چې د دوی لیکنه ټولنې ته په معنوي لحاظ یا ګټه ورکوي او یا داسې بنیادي تاوان ورکوي چې بیا په ټولنه کې د هغې اصلاح ډېره مشکله ده. او دویم اړخ چې ده هغه بیا څېړنیز یا علمي لیکوال دي چې هغوی په څېړنو، په دلایلو او په تجربو باندې د هغوی لیکنې ولاړې دي. نو دواړه برخې لیکوال که هغه په ادبي برخه کې لیکنه کوي او که په علمي برخه یا په تجربي برخه کې لیکنې کوي
دوی دواړه د ټولنې په وړاندې مسؤلیت لري. همدا ډول هغه لیکوال چې په لیکنیزو وسایلو کې خپرونې کوي هم دغه رسنۍ او هم لیکوال، البته له رسنۍ نه مخکې لیکوال د دې مسؤل ده، ځکه دغه رسنۍ هم چې د دې لیکوال په مټ باندې چلیږي، نو موږ له دغو دوه برخو نه د لیکوال مسؤلیتونه کولی سو واضح او څرګند یې کړو. ډېره ښه. آیا د نظمي یا ادبي لیکنو لیکوال او یا هم د نثري لیکلو لیکوال دوی په ذکاوت کې، په استعداد کې، پوهه کې او یا د ځینو په اصطلاح د دوی په IQ کې سره فرق اوسي که څنګه؟ آیا هغه څوک چې د نثر په برخه کې کار کوي دی کولی شي چې په ادبي برخه کې هم کار وکړي، یعنې په نظمي برخه کې کار وکړي که نه؟ مننه روشن صاحب محترم. موږ په ادب چې کله وایو نو موږ ادب داسې تعریفوو چې دا ژبنی هنر ده، یا د یوې ژبې ټولو لیکلو نلیکلو ادبیاتو ته لیکنو ته هنري لیکنو ته ادب ویل کیږي. نو ادب موږ په دواړو فورمونو کې خوندي کوو، هم یې په نثر کې لرو، لکه مثلا لنډې کیسې دي، داستانونه، ناولونه دي، رومانونه دي، او هم په نظم کې موږ ادب خوندي کوو چې هغه بې حسابه دي. موږ لکه غزل د قصیده ده، مثنوي ده، موږ پښتو چاربیت دي، لنډۍ دي، سروکي دي، او نور ادبي ګڼ شمېر فورمونه لرو. نو دا منظوم فورمونه دي، او دغه ادیب کولی سي دی هم په نظم کې هم په نثر کې لیکنه وکړي او خپل پیغام تر وګړو ورسوي. خو د علمي برخې لیکوال، د تجربي برخې لیکوال نسي کولی چې دی له نظم نه کار واخلي. روشن صاحب محترم، د موږ د اسلامي نړۍ، د ختیځې نړۍ ابو ریحان البیروني، انشاءالله چې الله مې نه غلطوي، نو دی وایي چې د ختیځې نړۍ یعنې د شرقي نړۍ، دغه د موږ د مرکزي اسیا د دغه سیمې ټول علوم چې دی وایي دا اکثره په نظم کې دي، نو استفاده له دې نه سخته ده. موږ په تیرو وختونو کې، یعنې له اسلام نه مخکې چې موږ څه لرو، یا د اسلام په لومړیو برخو کې چې موږ څه لرو، هغه که په تجربي برخه کې دي، هم د موږ په دغې جغرافیه کې په نظم باندې لیکل سوي چې دې سختي رامنځته کړې ده. یعنې موږ د پښتو ادب لنډ مثال لرو چې دی په تیرو دوه دورو کې له نثر نه نظم ډیر لري. نو د تاسې د خبرې لنډ جواب زه داسې وکړم روشن صاحب محترم چې دغه د ادبي برخې یا د هنري برخې لیکوال کولی سي له نثر نه کار واخلي، خو د تجربي و علمي برخې لیکوال نسي کولی چې دی له نظم نه کار واخلي، ځکه چې علمي برخه ساده خپرونه غواړي چې په ساده ډول خلکو ته ورسیږي او زر زده سي. خو د ادب د برخې لیکوال کولی سي چې له نثر نه هم کار واخلي او له نظم نه. ځکه وایي چې دغه شاعران چې دي دوی ډېر اندکرنجه او ډېر ذهین دي، ډېر داسې حساس دي. بلکل. او روشن صاحب تاسې د دوی IQ ته اشاره وکړه، نو دا یوې تجربې ته ضرورت لري چې په دوی باندې وسي، خو دغه کرښې د دوی ترمنځ راښکل به یو څه ستونزمن وي. واقعا همداسې ده، خو بیا هم ویلی شو هغه څوک چې په نظم یا د ادب په برخه کې کار کوي، په نظمي برخه کې هغه په د نورو برخه کې هم کولی شي، خو په علمي برخه کې یا په ساده برخه کې یو څوک کار کوي، هغه بیا په دې برخه کې نشي کولی. هر شاعر کولی شي لیکوال شي، خو هر لیکوال نشي کولی چې شاعر شي. بلکل همداسې ده. راځه اوس ماسم په رسنۍ کې ناست یاستو، په رسنیزه برخه کې یا له رسنیزې اړخې څخه د لیکوال مسؤلیتونه څنګه راته تعریفوئ یا څنګه یې بېلوئ راته؟ مننه روشن صاحب محترم. رسنۍ چې دي دوی باید خپل مسؤلیتونه وپېژني، چې د موږ بحث هم په همدې باندې ده. لومړی دا ده چې رسنۍ د خپلو لیدونکو، نو دلته لیدونکي چې کله رسنۍ توپیر لري، یو دغه رسنۍ تلویزیونونه او راډیوګانې دي چې د هغو اورېدونکي ماشومان، ښځینه، نارینه دا ټول کېدلی سي، او بل چې دي هغه قید رسنۍ دي. که موږ وغواړو هغوی د موږ لپاره معلومات لري، او که ونه غواړو هغوی موږ ته څه نه راخپروي یا موږ هغوی ته لاسرسی نه لرو. که وغواړو کولی شو ترلاسه کړو. نو دا د دواړو رسنیو مسؤلیتونه توپیر سره لري. دغه رسنۍ چې موږ په لاشعوري ډول یا موږ که وغواړو که ونه غواړو دا موږ اورو او وینو یې، دا رسنۍ خامخا د یو نظام تر سطحې لاندې فعالیت کوي. لومړی مسؤلیت دا ده چې هغه د همغه نظام تر سطحې لاندې کوم مسؤلیتونه چې دوی ته سپارل کېږي یا کومې لارښوونې دوی ته کېږي هغه دوی پلي کړي. البته خپلواک نظامونه، د خپلواکو نظامونو په وړاندې رسنۍ باید دغه
مسؤلیت درکړي او هماغه ډول دوی مخته ورسره لاړ شي. دوم مسؤلیت دا د روشن صاحب محترم چې دوی لیدونکو او اوریدونکو ته کوم معلومات وړاندې کوي لنډ او خلاص وي، ځکه چې اکثره په رسنیو کې وخت ډیر نه وي، وخت محدود وي. نو دلته د رسنیو لیکوالو ته او د ویناوالو ته دا اړینه ده چې دوی خپل معلومات په لنډ ډول وړاندې کړي، او تر دې مهمه خبره دا ده چې دوی خپل معلومات ساده، واضح او اسان وړاندې کړي. که چېرته زه دلته خبرې په رمزونو کې کوم یا په شعر باندې لګیا یم، نو ماته دومره ټیم نه پاتې کېږي چې زه دوی ته بیرته هغه خبرې بیا څرګندې کړم. نو دلته لیکوال ته لازمه ده چې کله دی د دغه ډول رسنیو لپاره لیکنې کوي، نو لومړی لنډه لیکنه وکړي، ساده، واضح او څرګنده یې وکړي، او د رسنیو مسؤلیتونو باندې مو هم یوه لنډه خبره وکړه چې دا د دوی مسؤلیتونه کېدلی شي، او ځینې مسؤلیتونه چې هغه د رسنیو مسؤلین نور لري، نو هغې باندې که بحث کوو خبره ډېره زیاته مننه استاد محترم. همکاران هم وایي چې وخت بیخي کم دی، خو ما سره دا پوښتنې دي دا که هر څنګه اوسېږي دا به ځواب شي راته. هغه دا ده چې که یو څوک وغواړي چې ښه لیکوال شي، داسې لیکوال چې خلک یې ولولي، داسې لیکوال چې خلک یا خپله لیکنه په خلکو باندې ولولي، څنګه کولی شو؟ مننه روشن صاحب محترم. موږ د لیکوالۍ څنګه لیکوال شو په دې اړه مو مخکې هم ځانګړی بحث لرلی ده، خو هغه څوک چې غواړي لیکوال سي البته په تجربي برخه کې دی ډېرو زده کړو ته ضرورت لري، عملي تجربو ته ضرورت لري چې دی باید وکړي، او په ادبي یا آزاده برخه کې دی تر ټولو زیات اړتیا چې لري او دی غواړي چې دی په ټولو خلکو ځان وپېژني. د شخصي غوښتنه کېدلی شي، خو د ټولنې غوښتنه دا نه ده. نو که چېرته دی غواړي چې د ده لیکنې دې په معیار برابرې وي د ټولنې لپاره د له دواړو یعنی مادي او معنوي اړخه، هغه څه چې دوی ته په فزیکي ډول ګټه رسوي او هغه څه چې دوی په معنوي لحاظ روزي، نو دی له دغو دواړو اړخونو نه باید تر ټولو ډېره مطالعه ولري. په کومې ټولنې لپاره چې لیکنه کوي د هغې ټولنې سره دی ډېر وخت تېر کړي. داسې نشي کېدای چې موږ د له ټولنې مثلا ناستې په اروپا کې یم او لیکنه د افغانانو لپاره کوم، نو تر ټولو وړاندې د دغې ټولنې رسنۍ تعقیب کړي، د دغې ټولنې په اړه چې له وړاندې څه لیکل شوي د هغو ژوره مطالعه ولري، په دغې ټولنه کې دی تجربې ولري، او بل په پرله پسې ډول دی لیکنه وکړي، او داسې هم نه چې دی نن لیکوال سو او سبا دی خپلې لیکنې خپرونو ته وسپاري. نه، کله چې دی لیکوال کېږي دغه لیکنه که دی مثلا په دې کې د ده میاشت لګېږي، نو یوه میاشت وروستني لیکونه دی خپله ردوي، په نیمګړتیاوو یې پوهېږي. که کال په ده باندې تېرېږي نو بیا د تېر ټول کال لیکنې دی ردوي. د دې اساس چېرته ده چې دی د خپل ځان لپاره کره کتونکی شوی ده. اساس یې دا ده چې ده وخت په وخت لیکنې کړي دي او مطالعه یې ډېره کړې ده. په پایله کې دی دغه وړتیا ته دی رسېدلی ده چې دی په خپلو لیکنو باندې رد کوي. په داسې حال کې که زه اوس یو څه ولیکم هېڅ چا ته دا اجازه نه ورکوم چې دا لیکنه دې ما رد کړي، خو یو وخت داسې کېږي چې لیکوال خپله راپورته شي او بیا په خپلو لیکنو باندې خط کش کاږي چې دا لیکنه یعنې هغه وخت کیفیت ته فکر نه دی کړی. بلکل دغسې ده. نو روشن صاحب محترم، لومړی لیکوال باید مطالعه ډېره ولري، ولیکي او خپله د خپلې لیکنې لپاره کتونکی اوسي. که چېرې دغه لیکنه د ده لپاره د منلو وړ وه، د ټولنې لپاره هم ده، ده ته به شاباسي ورکول کېږي. ډېره زیاته مننه استاد محترم. همکاران را باندې غږ کوي، خو زه یوه پوښتنه بل هم کوم، غواړم چې لنډې راته ځواب کوي. هغه څه چې لیکوالي ته زیان اړوي، یعنې لیکوالي زیانمنوي، هغه څه دي؟ روشن صاحب محترم، لیکوالۍ ته په اوسني حالاتو کې ډېر زیات خطرونه متوجه دي. تر ټولو لوی خنډ چې د لیکوالۍ په وړاندې جوړ ده یا پاخه لیکوال بالاخره له لیکنې نه زړه توري کړي دي، هغه په نړیواله اصطلاح باندې پلچریزم بولي، او د موږ په اوسنۍ علمي ټولنه کې خپره اصطلاح چې ده هغه ادبي غلا ده. او دوم ډول یې چې ده هغه ځیرک وسایل دي یا مصنوعي ځیرکتیاوې دي، چې دغه دوه اړخونو نه، البته دا د ما په نظر ممکن لیدونکي یا نور پوهان په دې اړه خپل نظر ولري، دا دوه هغه اړخونه دي چې اوس یې لیکوال ډېر ناامیده کړي دي. که خبره رانه اوږده نه شي روشن صاحب محترم، یو عملي مثال یې داسې ورکوم چې د هندوستان هېواد ډېر لوی علمي تحقیقات دوی لري، او د کیمیا څانګې د دکتورا یو استازی چې 14 نړیوالې مقالې خپرې کړې وي او په کیمیا برخه کې د دکتورا په کچه تدریس کاوه،
د دې 14 مقالې د انګلستان هیواد د علمي څېړنو په بنیاد بې اعتباره ثابتې سوي دي. ګورئ علمي برخه د موږ ډېره چې هغه په تجربه ولاړه ده. تر څو پورې چې موږ یو کار تجربه کړی نه وي هغه باید خپور نه کړو. د دې 14 مقالې ردیږي، بیرته له نړیوالو ژورنالونو یا خپرونو نه غورځول کیږي په دې خاطر چې د هغو پایلې ناسمې وي. نو د دې د ناسمو پایلو بنیاد څه ده؟ پلچریزم ده، ادبي غلا ده، لیکنۍ غلا ده چې له بل چا نه یې کړې ده، په خپله یې تجربه نه ده کړې، ځان یې نه ده په تکلیف کړی. نو د موږ له لیکوالو نه او هغو څوک چې غواړي لیکوال سي هیله دا ده چې تاسې د بل چا لیکنې په خپل نوم مخ خپروئ، مصنوعي ځیرکتیا سره پام کوئ. خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه. الله دې اجر درکړي. قدرمن اوسئ.